شو نیک نیم ځان لګدم داسې مزاحیه غوندې نوم ږدم او دغه وخت کې کو تاسو خیال دی د لاټین ماما ډېر زیات مشهور و د دغه خاکي به ډېر زیات راتلی که نه نو ما دا نوم ځان له کېښود منجن اصل کې دغه ته ویلی کېږي خوراک ته اورې او کې پی کې نه چې آل پاکستان پوره د ورلډ چې کوم سټار دی که نه خان بابا د هغه تاسو په پیج کې کمنټس چک کوئ هغه ته 50% غلط کمنټس کېږي که نه دا خبره ده چې ډېر د لرې نه راغلی زموږ ورور دی او د ده د پیج نه تاسو سره مخاطب یم د ده دا پیج خامخا فالو کوئ لایک یې کوئ او دا ویډیو چې څوک هم دې وخت کې ګورئ نو پلیز ملګرو سره خامخا شیر کوئ او باجوړ نه راغلی مردان ته سپیشل زما خواله راغلی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری سلیمان سالار افیشل پیج او چینل کې راته هرکلی یم. بالکل ملګرو تاسو به پیژنئ چې د مردان اوسېدونکی دی د تعارف محتاج نه دی ډېر نوموړی شخصیت دی د فیسبوک یوټیوب او ټیک ټاک په دنیا کې خپل نوم لري منجن ماما چې کوم مشهور دی غني د دې خپله نامه ده خو زیات ملګري په منجن ماما باندې پیژني نو د دوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې موږ له ټیم راکړو په سایډ ورځم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سلیمان وروره څنګه هلې ښه خیر دی جی مننه شکریا. منجن ماما تاسو چې کوم دی خپل قدم چې کله اوچته و سوشل میډیا ته تاسو مطلب یوټیوب ته لاړئ فیسبوک ته لاړئ که ټیک ټاک ته رالئ د ټول نه پهله خو زه ستاسو د ټیم او ستاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ خواله راغلی قیمتي وخت هم ویستو دی خو راغلی او دویمه خبره دا چې سوشل میډیا یو داسې پلیټفارم دی که نه چې دی کې هر انسان خپل ټیلنټ خپل هنر چې کوم دی ښیي خلکو ته یو ټایم وشو دا ایپ چې کوم دا پهله راغلی و نوی نوی میوزیکلی په نوم باندې و نو ویډیوګانې پکې مخې راتلې خو داسې مطلب د پښتو کسان پکې ما نه لیدله موږ پکې د پښتو یو څو ویډیوګانې جوړې کړې زما سره چې کوم بډي و جاوید زاده زما ملګری چې کوم نو جاوید زاده چې کوم هغه ما سره یو ځای شو موږ یو څو ویډیوګانې جوړې کړې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړې نو هغه میوزیکلی بیا ټیک ټاک ته کنورټ شو او نوم یې چینج شو نو هغې کې بیا زموږ الحمدلله فین فالوور شروع شوله هغې نه بعد بیا چا مشوره راکړه یاره د یوټیوب چینل کولاو کوي وایي دې کې ارننګ هم راځي پیسې میسې هم پکې که نه نو بیا هم یوټیوب چینل کولاو کړو الحمدلله یوټیوب چینل باندې 50-60 سبسکرایبر رالل هغې نه الحمدلله ګزاره کېږي بیا هم ورسره پیج هم کولاو کړو نو لکه چې سوشل میډیا کې انسان ځان ساتي که نه نو بیا به زه یم چې په هر یو ایپ باندې به ځان ساتي ځکه چې په هر پلیټفارم کې هغه ته خپل فین خپل مینوال میلاویږي نو موږ ته الحمدلله په ټیک ټاک کې ډېره زیاته مینه خلکو راکړل کوم دي زما دې وخت کې تقریبا 1.9 میلیون زما فالوورز دي او الحمدلله ډېر به ډېر سیوا کېږي ورځ تر ورځې سیوا کېږم دا نو تاسو ویجي دغه شان چې کوم دی ستاسو وایي چې یاره ټیک ټاک باندې بیا بدل شو پښتانه پکې ډېر زیات کم او پښتانه دي هم کم او لکه د هغې اتفاق هم دغه شان نه راځي او بیا هم تاسو ته اتفاق وکړو تاسو له فالوور درکړو مطلب تاسو هغه خپله وینا کې مې ویل چې دغومره خلک چې کوم دی که تاسو له یو مطلب یو 15-16 میخې ملالې کوي نو دومره خلک به راغونډ نه کوي خو د هغې مینه تاسو له درکړله او تاسو ته چې کومه ویډیو ستاسو وایرل شوه مخکې لاړه لکه مطلب زیات ملګري که هغې په انګلیش ټکي نه پوهېږي نو موږ به پښتو استعمالو لکه مطلب کومه ویډیو ستاسو مخکې لاړه چې هغې باندې ډېر زیات کتونکي راله نو هغه ویډیو تاسو ته یاد شي بالکل هغه ویډیو ما ته یاد شي هغه ما هغه ورځ د نجیب افید سره زما پر اسلام آباد کې انټرویو وه په هم ټي وي پښتو کې نه کې ما نه تاسو کوی تاسو لکه څنګه एकदम داسې एकदम د سوشل میډیا ته رالی څنګه مشهور شوی کنه نو ما ورته دا خبر وکړم چې داسې ناست وم موږ اس یو ویډیو کوله مزاحیه غونډې او پر ازمکه مې داسې کله راکاږلی کنه نو جاوید زاده راغی ما ته وایي چې یلکه دا ته څه کې اور زه ورته مې بیروزګار یم مړه تا ته کار څه ضرورت دی وایي ته خو غټ کار کې ما څه کار کوم وایي ته چې کوم کلي راکوي دا پټواریان راکاږي کنه نو بس هغه ویډیو کې موږ داسې شاته باندې بیکګراوند باندې فني ساوند ولګو یاره هغه ویډیو ډېره زیاته وایرل شوه موږ ته سوچ راغی چې یاره دا خو یو فني ټچ و اوري نه راشه لکه د دې نه ښه کانټینټ نور جوړ کړل لکه د دې نه بهترینه ویډیو جوړه کړو نورم نو موږ چې کوشش وکړو د هغې نه ښې ویډیوګانې جوړې کړې هغه د هغې نه هم زیاتې خلکو خوښې کړلې موږ خپل چې کوم دی مزاحیه چې کوم دی زموږ فني انداز موږ پرې نه ښوده موږ تر اوسه پورې برقرار ساتلی دی. دریم سوال کومه مطلب هغه بدای چې تاسو صرف او صرف د پښتو په زبان کې ویډیوګانې جوړوئ یا په بل زبان کې ویډیوګانې جوړوئ؟ ما چې څونه مینوال حاصل کړي دي که نه پر سوشل میډیا کې زما ټول چې کوم دي صرف د پښتو کانټینټ دی صرف پښتو کې ویډیوګانې جوړوم که چېرې ما اردو کې ویډیوګانې جوړولی زما به اوس زه یم چې 5 یا 10 میلیونز کې روان وي خو الحمدلله چې پښتنو سره مینې راکړې وی پښتو کې دومره که نه
او په اردو کې و دومره نو زه په دومره کې خوشاله یم ځکه چې هغه دومره مینه نه هغه موږ ډېره زیاته ګرانه ده هغه الحمدلله چې کې پی کې کم زیات زو خلک هم پیژني نو خپل جبم ده او الحمدلله خپل خوشاله یو په دغه مینوالو باندې چې څونه موږ حاصل کړی دي او پښتو کانټینټ جوړو اردو نه جوړو دي دغه شان کم تاسو سره نور ملګری کار کوي لکه مطلب هغه سره خپل نور دغه شان اکاونټونه شته دي یا مطلب تاسو د اکاونټ نه دغه ویډیوګان اپلوډ کیږي نه جی نه زما سره جاوید زاده مرګره دی او هغه ځان لا اکاونټ دی هغه تقریبا چې 15 لاک هغه فالوورز دي 1.5 میلیون او هغه ما سره ویډیوګان جوړوي هغه سره جوړوم کنه نو په دې وجه چې کم دی زما او دغه دوه ځان ځان اکاونټ دي او زموږ چینل هم بدل دي یوټیوب او زموږ چې کم دی پیجونه بدل دي خو بهرحال من کار یو ځای کوو دا ستاسو چې کومه نامه ده غنی دام دا کم ځان لم چې تخلص کې خودو منجن ماما دام څنګه خوښه کړه نو کو تاسو خیال کړی د الکترونیکس میډیا کې ډېر اداکاران داسې و چې اوس اسماعیل شاهد د مانی باندې مشهور دی کنه لنزیب مجاهد په جانان باندې مشهور دی دا شان سید الرحمن دی په شنو باندې مشهور دی نو لکه موږ یو سوچ وکړو لکه چې یاره زما خو دا نوم چې کوم دی ریل نیم مې دا نشو کوم مې راشه یو نیک نیم ځان لګدم داسې مزاخیه غوندې نوم دم او دغه وخت کې کو تاسو خیالي د لاټین ما ډېر زیات مشهور و دغه خاکی ډېر زیات راتلی کنه نو ما دا نوم ځان لکې خو د منجن اصل کې دغه ته ویل کېږي خوراک ته او هغه خوراک ته ویل کېږي کوم باندې ته خیراتي ورشي او نو راځه لکه منجن کو کنه نو بس موږ به مرګري راشن منجن بم کو نو بس هغه نوم په ما باندې کې خو دل شو مخ کنه دغه شان چې تاسو کوم سوشل میډیا تراتلی مشران اکثر بد ګڼي یا غوسه کیږي تاسو ته مشران پلار رور وغیرہ څوک مطلب غوسه شوي دي یا هغه خلک چې کم منګور یغي ته هم دا احساس کیږي چې منجن ماما څنګه مشهور شو زم دغه شان ځان یو نوم پیدا کم یو سو پین فالوور پیدا کما نو تاسو ته څوک غوسه کېدل یا مطلب ست هغه غوسه غوسه چې مطلب هغه ته څوک غوسه کیږي یا وته څوک کار کور کوي نو تاسو هغه وخت کې بیا احساسات سو یو کال پورې خو زمانه څوک نو خبر کور کې چې دا ټیک ټاک سي شه دی شه نه کنه دا څه کوي او څه نه کوي ځان ته موبایل نیول او لګیا بو کنه هغه به چې بس خپل مشغولتیا به کې الګ دی بیا چې روسته کله مشهور شو فین فالوورز را شروع شول کور ته براتل اجرت براتل ملاوي دره پر کنه هغه بیا پته ولګي چې دا مشهور شوی دا شانتي ټیک ټاک یو سیس دی او کې ویډیوګان جوړوي دا پکې ډېر مشهور دی نو بیا به سنوي بیا ته پته ولګي چې بس دا د او شوق دی کوي او د جلسې خبره تاسو وکړه چې لکه هغه ستډر کسان لکه یو محفل کې چې تناست دي کنه الته 100% لکه 100 کې 100% چې کم دی کنه هغه ست مینوال نش کېدای کې بداسې دوه درې کسانی چې بستا مخالف می جلس کېدل په ډېر زیاتی دي کې دی فیر کې او بل زمو پښتنو کې جلسې ډېر زیاته ده زمون پښتنو پنجابیانو کو تاسو سوچ کړی دا غي ویډیوګانې من کتلی هغه اتفاق دی هغه بل سره هیلپ کړی زیاته ما سره صرف زما مرګري هیلپ کړی جاوید زاده چې ما سره ریګولر ویډیوګانې جوړي د علاوه چې سونه زمونږ غټ یوزران دي کنه د زیاتره جلسې ده خو بهرحال ټول زمونږ د لپاره قابل احترام دي او موږ په فخر کوو چې هغه دغه مقام ته رسیدلی دي خو بهرحال زمونږ په لکه چاره پر جلسې نشته بالکل تاسو زمونږ د لپاره سینیئر یې مونږ جونیئر خو د باجوړ نه راغلی د مستوب چې کوم دی تاسو زمونږ حق ادا کو په اخر سر کې یو ځودري سوالونه هغه کوم لګ غونته کې بسخي خو هغه خلک مطلب چې غلط کمنټس کوي یو پښتون رور ته چې مطلب تا کوشش وکړو تا خپل دکان رابن کو مطلب خپل کاروبار د پرې خودو او د یو بل د خوشحالي د پاره لاړ یو مطلب یو خزه ته لاړ یو سندري زید وکړو یو مزیدار زید وکړو ال ترغیر بار ویډیو ته جوړه کې ته په ځان لړو چې ځان لپاره مهنت وکي او هغه خلک به غلط کمنټس کوي مطلب ضرورت مصدرت ملاوي کی نه بالکل می پروا نشته په دې شی باندې کمنټ سوچ کم دی طارق جمیل صاحب تم غلط کوي او دین علاوه زمون چې کم د کې پی کې نه چې آل پاکستان پورا د ورلد چې کم سٹار دی کنه خان بابا دا هغه تاسو په پیج کې کمنټس چک کوي هغه ته 50% غلط کمنټس کیږي کنه نو په دې باندې هغه پرواني زمونږ په پروانه شته ځکه چې دا کم هیټرز دي کنه دیله چې تر پلی ورکی کنه دا غیله کې نورم جانډه شي نو زمون کوشش دا چې موږ راځي خلک اګنور کوو او غیلم پکار دي چې خپل لیمټ کې اوسي او غلط کمنټس نری پکار بالکل او کوئی انسان کوي کنه نو هغه په خپل هغه سپخکاری موږ ته په سفرخ نه پریوزي دا ټیم مالا او منجر ماما لرا کې اجازه چې چرته می خاط آباد او بریالي اوسئ د الله پامان